ځکه عموما په دې ګناه کې زما محترم او د تعلیم یافته خلک د سکولونو کالجونو یونیورسيټیانو والا هغه په دې ګناه کې اخته دي. یعنی کوم خلک چې په لاس سره منی وباسي په لاس سره خپل شهوت پوره کوي هغه ته به ډېرې بیماریانې لګي ډېر ضررونه هغه ته رسي. وایي کله به چې نبي صلی الله علیه وسلم ته دوه خبرې مخې ته راغلې نو چې کومه خبره به امت ته اسانه وه هغه به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غوره کوله. روژه نیول دا ګران کار دی او دا منی ویستل دا اسان دی. دې کې اسان کار چې کوم دی په لاس سره منی ویستل دی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته دا اساني نه ده ورکړې. که چېرته دریم شی جایز وي یا عادت السریه جایز وي په لاس سره منی ویستل جایز وي نو نبي صلی الله علیه وسلم په خپل امت باندې ډېر مهربان و. هغه دریم شی ښودلی وی ځوانانو ته چې دا کار کوي. نصیحت دا دی هغه ځوانانو ته چې په دې ګناه کې اخته دي چې هغوی د لاس په ذریعې سره مني وباسي هغه ځوانانو ته زه دا نصیحت کوم چې الله رب العالمین ته متوجه شي. علاج یې دا دی چې الله ته متوجه شي خاص د الله رضا دپاره راشئ مسجد کې کښېنئ 2 رکعته لمونځ وکئ په اخلاص سره او د الله رب العالمین نه دعاګانې وغواړئ چې یا رب العالمین د دې ګناه نه موږ بچ کړي. او طریقه دا د زما محترم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. زما عزتمندو مسلمانانو رونو زه ستاسې توجه د یو ګناه طرف ته راړول غواړم. دا کوم آیات کریمه چې ما ستاسو وړاندې ولوستو الله رب العالمین دې آیات کې فرمایي چې کوم مؤمن مسلمان د خپل فرج او عورت په داسې ځای کې استعمال کو چې الله رب العالمین ولا اجازت ورکړی دی او الله ورته هغه ځای حلال کړی دی نو الله رب العالمین وایي دغه صحیح مؤمنان دي. او کوم خلک چې د خپل عورت او شهوت په غلط ځای کې استعمالوي الله رب العالمین دغه خلکو ته د حد نه تېرېدونکي خلک ویلي چې دا زیاتې کوونکي دي او دغه ګناهګار خلک دي. زما محترمو یو ګناه ده او داسې ګناه ده چې هغه په دې معاشره کې عامه شوې ده. عموما ځوانان په دغه ګناه کې اخته دي لیکن د دغه ګناه طرف ته د چا توجه نشته دی. هغه ګناه زما محترمو د عربو په اصطلاح کې هغې ته عادت السریه وي او بعض علما هغې ته ناکح الید وي چې کوم سړی دغه ګناه کوي هغې ته ناکح الید وي او عامه اصطلاح چې استعمالیږي د علما او عوامو په منځ کې د هغې ته استمنا بالید وي. د دې مقصد زاده یعنی دا ګناه داسې ګناه ده چې یو سړی یو ځوان راولګي د خپل لاس په ذریعې سره د عورت نه چې کوم دی مني وباسي دې ته چې کوم دی استمنا بالید وي او دا ډېره عظیمه ګناه ده. الله رب العالمین ورته ګناه ویلې ده. دې باره کې زما محترمو بعضی کسانو دا خبره کړې چې دې باره کې څه نشته دی یعنی څه ګناه پکې نشته دی. بعضی علماو دا خبره لیکلې ده لکه ابن حزم محله کې دې خبرې ته اشاره کړې ده. هغه وایي چې ما ته په دې باندې څه منع نه ده معلومه لیکن په دې خبره هغه سره څه دلیل نشته دی. دغه رنګې د فقه حنفي بعضې فروع کې داسې خبره لیکلی شوې ده چې کراهت درجه کې د حرام نه دی دا کار یعنی دا کار د کراهت په درجه کې دی او حرام نه دی لیکن تحقیقي قول د احنافو د جمهور حنابلو شوافعو هغه دا دی چې ځان نه مني ویستل حرام دي. لاس سره د خپل عورت نه او د ځان نه مني ویستل د حرام دي. زما محترم په دې باندې دلیل اول دغه آیات کریمه ده. الله رب العالمین فرمای مؤمنان خلق هغه دي چې د خپل عورت او شهوت په صحیح ځای کې استعمالوي او د خپل فرجونو عورتونو حفاظت کوي مگر الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. یو سړی د خپل عورت او د خپل فرج هغه په هغه ځای کې استعمالوي چې شریعت ولې اجازت ورکړی نه د خپل ښځې سره جما کوي د جما په وخت کې د خپل شهوت استعمالېږي د عورت استعمالېږي الله رب العالمین په دغه ځای کې اجازت ورکړی دی. د وروسته آیات کې الله فرمایي وایي فمن ابتغى وراء ذلك یو سړی راولګېدو د دین علاوه یعنی خپل ښځې هم نشته دی وینځ هم نشته دی او دی رالګي په لاس سره چې کوم دی مني وباسي والله وایي دغه خلک زیاتي کوونکي دي او دا ګناهګار دي. الله ورته ګناه ویلې ده. او بله دا خبره واورئ زما محترمو نبي صلی الله علیه وسلم حدیث کې دا فرمایلی دي د ځوانانو د ټولګي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خطاب کړی دی وایي ای ځوانانو یا معشر الشباب ای هغه خلکو ځوانانو چې ودونه نه دي کړي وایي من استطاع منکم فلیتزوج
په تاسو کې چې کوم یو ځوان طاقت لري نو د نکاح وکړي، واده دې وکړي. ومن لم يستطع او که یو سړی طاقت نه لري د واده کولو نو فعليه بالصوم، په ده باندې لازمه ده چې د روجي ونیسي. فانه له وجاء، دا روجي د ده لپاره داسې دي لکه خسي چې شي د انسان، داسې د ده لپاره دا روجي نیول دي. او دا خطاب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دی دا ځوانانو ته کړی چې ځوانانو داسې کار کوي. داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته چې کوم دی په دې حدیث کې دوه نسخې ځوانانو ته ورکړي دي. اوله نسخه دا ده چې ځوانانو واده وکړي. که د یو سړي طاقت نشته د واده نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې روجي نیسه. که چېرته دریم شی جایز وي یا عادت السریه جایز وي، په لاس سره مني ویستل جایز وي، نو نبی صلی الله علیه وسلم په خپل امت باندې ډېر مهربان و، هغه به دریم شی ښودلی وی ځوانانو ته چې دا کار کوي. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حدیث کې دی وایي ما خیر النبي صلی الله علیه وسلم بین امرین الا اختار ایسرهما، وایي کله به چې نبی صلی الله علیه وسلم ته دوه خبرې مخې ته راغلې نو چې کومه خبره به امت ته اسانه وه هغه به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غوره کوله. روژه نیول دا ګران کار دی او دا منی ویستل دا اسان دی. روژه نیول ګران دی، ته به 3 ټیمه روټۍ نه خوري، او منی ویستل په لاس سره دا اسان دی. نو الله رب العالمین الله نبی صلی الله علیه وسلم د اسانی امت ته نه ده ورکړی. اسان کار رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته خولو په دې ځکه اسان کار چې کوم دی په لاس سره منی ویستل دی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته د اسانی نه ده ورکړی. او که ورکړی وی نو داسې به ویلی وی محمد رسول الله چې او اختاروا عادت السریه، تاسو اختیار کوي یعنی یا روجه ونیسئ یا اختیار کوي عادت السریه په لاس سره منی ویستل. محمد رسول الله د دې امر نه دی کړی. د الله نبی صلی الله علیه وسلم ډېرې باریکې مسلې بیان کړي زما محترمو. بله وجه دا ده چې دا کار کول ګناه ده. قاعده ده قاعده اسلام کې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، حدیث کې دا دی یعنی دی کې یو معنی دا ده چې ځان له هم ضرر مه ورکوه. لا ضرر دا تکرار راغلی دی، لا ضرر ولا ضرار. یو معنی به دی چې بل چاته ضرر ورکول په اسلام کې نشته دی، او ځان ته ضرر ورکول هم په اسلام کې نشته دی. یعنی کوم څیز چې بدن ته مضر وي هغه مه کوه، اسلام د دې نه ته منع کړی. ځکه دا نفس تعالی الله رب العالمین امانت درکړی، دا د الله نفس دی، دا د الله امانت دی. باید چې ته د دې امانت خیال وساتې، په غلط ځای کې دا نفس استعمال نه کړي. او دې کې زما محترمو په دې ګناه کې ډېر ضررونه دي. ځوانانو له پکار دي چې د دې ګناه نه ځان بچ کړي او د دې اضرارو نه ځان خبر کړي. زما محترمو ډېر ضررونه دي. یو کتاب دی جوانی کې حفاظت کیجیے، هر ځوان له پکار دی چې دغه کتاب وګوري، په اردو کې لیکل شوی دی. ځوانانو له پکار دی چې دا کتاب وګوري، خاص کر هغه خلکو له چې تعلیم یافته خلک دی باید چې هغوی دا کتابونه وګوري. ځکه عموما په دې ګناه کې زما محترمو دا تعلیم یافته خلک د سکولونو، کالجونو، یونیورسټیانو والا هغه په دې ګناه کې اخته دي. دغه کتاب هغه ما کتلو جوانی کې حفاظت کیجیے، په دې کې ډېر ضررونه د دې ګناه لیکل شوي دي. یعنی کوم خلک چې په لاس سره مني وباسي، په لاس سره خپل شهوت پوره کوي، هغه ته به ډېرې بیماریانې لګي، ډېر ضررونه هغه ته رسي. یو هغې کې چې کوم دی د احتلام بیماري به درته لګي، یعنی احتلام به د ډېر زیات کیږي. دنه به چې کوم دی مني بې اختیاره به د دنه منیځي چې کله انسان دا کار زیات کړي. بل دا د زما محترمو د طب په کتابونو کې هم دا لیکل شوي دي. بل دا چې په دې سره رګونه خرابېږي، د رګونه چې کوم دی سس شي او نري شي، رګونو کې خرابوالی راځي. بل دا زما محترمو چې په دې سره بوډاوالی زر راځي. دا اوسني ځوانان تاسو وګورئ زما محترمو ډېر زر په دې باندې بوډاوالی راځي او ډېر زر بوډاګان شي. دا څه وجه ده؟ دا عموما ځوانان په دې ګناهونو کې اخته دي او د خپلو ګناه علاج نه کوي. الله رب العالمین ته نه متوجه کېږي. د خپلې ګناه د علاج دپاره چېرته ډاکټر له نه دی ورغلی، طبیب له نه دی ورغلی، هغه طبیب د دې ګناهونو څوک دی؟ د دې علاج هغه چې کوم دی علما کوي، دی چېرته عالم ته نه دی کېناستلی او د دې بیمارۍ علاج یې نه دی کړی. د دې د وجې نه د بوډاوالي په انسان باندې زر راځي. بل دا زما محترمو کوم انسان چې دا ګناه کوي هغه ته بل مرض دا لګي چې د سترګو سوزش، د سترګې د انسان سوزي. کوم سړی چې ډېر دا ګناه کوي دا خپله مني چې کوم دی په لاس سره وباسي. بل دا زما محترمو بدن په دې سره کمزوری شي. کوم ځوانان چې دا ګناهونه کوي هغوی تاسو وګورئ کمزوري هغوی چې کوم دی دا رنګونه زیړ دا څه وجه ده؟ د دې ګناه د وجې نه. او د طب کتابونو کې دا دي زما محترمو چې هوښیار پلار او مشر هغه دا دی، په مشرانو کې او په پلارانو کې هوښیار مشر هغه دا دی. نن سبا مشران غافله شوي دي، پلاران غافله شوي دي، میندې د خپلو بچو نه خبره دي او پلاران هم ځان نه سادهګان په زوره جوړ کړي دي. د ځوان ته نه ګوري، د ځوان تپوس نه کوي، د خپل بچي تپوس نه کوي چې زما دا بچی په کومو ګناهونو کې اخته دی، په کومو مرضونو کې اخته دی.
د ځوانانو تپوس نه کوي، پلاران خپل بچو تپوس نه کوي. د دې وجې نه چې کوم د ځوانان هغه تباہ او برباد شو، په فتنو کې اخته شو. وجه دا ده چې مشران په هغې باندې خیال نه کوي. نو د طب کتابونو کې دا دي چې هوښیار پلار او مشر هغه دی چې ماشومانو باندې پوهېږي، هغه چې کوم دی د دې ګناه نه هغه منع کوي. ته هوښیار پلار دی، د دې کار نه زر منع کړي. او منوالی څه دی چې هغه خپل بچي له چې کوم دی واده وکړي، دا د دې نه منع کول دي زما محترم. او علماو دا نصیحت کړی دی، لکه ابن باز رحمه الله ویلي دي، هغه وایي چې د دې ګناه نه ځان خلاصولو دپاره بهتره طریقه دا ده چې مهرونو کې اساني پکار ده. دا وجه څه ده چې ځوانان په دې ګناهونو کې اخته کېږي؟ وجه دا ده چې مهرونو کې موږ ګراني راوستې ده، رواجونه دي، د رواجونو د وجې نه ودونه ګران شو. نو ودونه چې نه کېږي نو دغه شان فحاشۍ، دغه شان ګناهونه هغه به معاشره کې عام کېږي. نو رواجونو کې کموالی کول، په مهرونو کې اساني راوستل، علامه ابن باز رحمه الله وایي چې د دې ګناه د ختمېدلو غټه ذریعه هم دغه ده. او دغه رنګې زما محترمو د خپلو ځوانانو ته د زړه د درد نصیحت کوم چې ای ځوانانو دې ګناه طرف ته چې کوم دی توجه وکړئ. د کوم ګناه کې چې تاسو اخته یې، دا ګناه ستاسو د ځوانۍ هلاکونکې ده. یعنی دا ګناه ستاسو ځواني هلاکوي، دا ګناه ستاسو ایمان خرابوي، دا ګناه ستاسو زړه خرابوي. او د دې ګناه په وجه الله رب العالمین ستاسو نه خفه کېږي. مالي تاوان هغه هم تاسو ته رسي چې بیا به سباله خفئ په دې خبره باندې چې کله دا ځوانان ودونه وکړي نو بیا هغه زنانه ته هم نقصان وي، د ده د بدن کې چې کوم دی نقصان وي، د بچو طاقت هغه د په دې ذریعې سره ختم کړی. نو بیا چې کوم دی دنه تاوانونه کېږي او په ځان باندې چې کوم دی پیسې لګوي. تا ته بدني تاوان هم په دې سره رسي، اخروي تاوان هم د سره باندې رسي، بدن دې کمزوری کېږي. نو څه ضرورت دی چې ته دې ګناه له ورځي؟ باید چې ځوانان دې خبرې ته متوجه شي زما محترمو. او دا داسې ګناه ده، دا داسې ګناه ده چې د ذهن د کمزورۍ دپاره غټ سبب هغه دا ګناه ده. په دې سره ذهن ډېر زیات کمزوری کېږي. علماو د طب کتابونو دا لیکلې ده چې په لاس سره مني ویستل دا د ذهن د تباهۍ ذریعه ده چې په دې سره د انسان حافظه خرابېږي، د انسان نه چې کوم د یو قسم له لیونۍ جوړېږي او ذهن یې خرابېږي. زما محترمو کوم ځوانان، زما نصیحت دا دی هغه ځوانانو ته چې په دې ګناه کې اخته دي چې هغوی د لاس په ذریعې سره مني وباسي، هغه ځوانانو ته زه دا نصیحت کوم چې الله رب العالمین ته متوجه شئ. علاج یې دا دی چې الله ته متوجه شئ، خاص د الله رضا دپاره راشئ، مسجد کې کښېنئ، 2 رکعته لمونځ وکړئ په اخلاص سره، او د الله رب العالمین نه دعاګانې وغواړئ چې یا الله رب العالمین د دې ګناه نه موږ بچ کړي. او طریقه دا د زما محترمو کله چې ستاسو دې ګناه طرف ته مثال د یو ځوان شهوت هغه راتخ کېږي، دې ګناه طرف ته ور روانېږي، نو باید دله پکار دی چې د استغفار وایي او په کوم ځای کې چې د ناستې هغه ځای بدل کړي او دغه رنګې درود شریف دې ډېر وایي، دغه اذکار د سحر او ماښام اذکار دی وایي. د دې وجې نه به چې کوم دی زموږ او ستاسو ځواني حفاظت کې شي او داسې به وشي چې زموږ او ستاسو را روانه زندګي چې کومه را روانه زندګي د الله رب العالمین په هغې کې موږ له برکت واچوي. ځکه که دا ګناه یو ځوان کوي، د زندګي چې کوم دی لنډېږي او د هغې په وجه دی زر بوډا کېږي. الله رب العالمین دې وکړي چې موږ د دې ګناهونو نه بچ شو، زموږ بچي، زموږ وصي، زموږ را روان نسل، زموږ د امت ځوانان دی الله رب العالمین د دې ګناهونو نه راوباسي او د قرآن سنت رڼا ته او د نیکو اعمالو رڼا ته دی الله رب العالمین ځوانان راولي. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.